سلامونه د عادي میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مسئ دا نو هرات بازار دی. هرات بازار به نو اوس د ډېری خلکو په یاد یا به نه وي. هغه د شهیدانو چوک دا ځوان ملک چې مخ ته ودرېدی زه به درته زوم کړمه. دا دی ګورئ دا شهیدانو چوک دی. نو روان یو د عینو مینو خواته په مبارک کنټیننټل کې د نور کمپلیکس فرنسونډه ده چې محترم نقیب الله جان نوري صاحب بلنه راکړې ده. نو هلته ورځو فرنسونډې ته د فرنسونډې ځینې برخې به ستاسو سره شریک کړو که موقع برابره سوله د ځینو مشرانو د ځینو کوم کسانو سره به هم مرکې وکړو او مکمل هغه ولاګ به تاسو ته اماده کړو. اوس به نو شواس وو پارکینګ ته د پارکینګ سره خپل موټر سایکلان به را روان کړو. نو زه یم ښاغلی بشرګو صاحب راسره دی. نو تاسو موږ سره واوسئ. خدایه نو دوستانه دا دی روان شولو د خیره سره. دا نو کومه لاره ده تاسو خبر یاست؟ نوی سړک چې مخامخ مخابراتو ته راوځي یعنې د فلمو د مارکېټ د مخه څخه بیا بیرته داسې کاټېږي د عیدګاه دروازې وخواته لمر لوېدو وخواته خو نو تاسو خبر یاست چې کفتان مدد چوک دی. دا نه برای عیدګاه دروازه ده بالا دغه سیزونو د خیره سره عینو مینې ده. نو تاسو راسره واوسئ ولاګ تر پایه پورې وګورئ. نو زموږ طبعا دغه چینل ډېر وخت کېږي فعالیت مو نه دي ورکړی یعنې کم داسې ولاګو کم پروګرام شی مو نه دي پورته کړی. طبعا به لیدونکي کم وي. نو وبګورو چې تاسو تر نورو ملګرو پرې دغه ویډیو رسوئ که او که نه. خیر به غواړو دوستانو دا نه عیدګاه دروازه ده نه.
دوستانو دا دی راورسېدلو مبارک کنټینیټل ته. نو اوس دننه ځو ګورو چې پروګرام څنګه شروع دی او څنګه به مخته ځي. د پروګرام ځینې برخې به هم ستاسو سره شریکې کړو، تاسو زموږ سره اوسئ. ستړي مه شئ وروره، ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. بیا مې سلامونه ومنئ دوستانو، ستړي مه شئ. دا دې راغلو دننه یوه سالون ته، مبارک کنټینیټل ته. پروګرام دا دې شروع دی. که څه موږ ناوخته راغلي یو، تقریبا 1 ساعت وروسته راغله د بلنې څخه. په 5 بجې کول و چې باید تاسو راسئ، نو موږ تقریبا 6 بجې راغلي یو. تاسو راځئ زما سره، پروګرام به د نږدې وڅارو، پروګرام ته په نږدې ورسو، حواله ته کوم تیاری چې نیول سوی دی د هغه به ووینو، او چې پرانیستي غونډه ده او د پرانیستي غونډې هغه کم امادګیانې چې نیول سوي دي په دې پروګرام کې هغه به ستاسو سره شریکې کړو. ماشاءالله یو ښایسته ډیکور یې برابر کړی دی، یو ښایسته ډیکوریشن یې برابر کړی دی، خلک ډېری راغلي دي. مولوي صاحب ماشاءالله په یوازې سر سره ډېر ښه کار کړی دی. So, بل برخه د کمپیوټر د ټیکنالوژي ده. دلته موږ د کمپیوټر ټیکنالوژي لرو. موږ هڅه کوو چې د دنیا په سطح عصري ټیکنالوژي دلته تدریس کوو. هغو کې یو مهمه برخه AI دی، یا Artificial Intelligence یا مصنوعي ځیرکتیا. موږ په طب کې مصنوعي ځیرکتیا خلکو ته ښیو، په انجینري کې مصنوعي ځیرکتیا خلکو ته ښیو، په تعلیم کې مصنوعي ځیرکتیا خلکو ته ښیو. په هر هغه ډګر کې چې اړتیا ده او مصنوعي ځیرکتیا په دنیا کې کوم مروج سیستم لري، د هغه په سیستم په درلودلو سره موږ کوشش کوو چې زده کوونکو ته هغه وړاندې کړو. ډاکټر صاحبان په دې برخه کې ډېر ښه ماهر دي، ډېر ښه پوهېږي. زیاتره ډاکټر صاحبان به چې د MD څخه فارغ شول، هغوی به کابل یا نورو ولایتونو ته تلله او هلته به یې هغه نور د اګزیټ د امادګۍ کورسونه ویله، چې هغه موږ د خپل ډاکټري ټیم او فوق‌العاده ټیم په درلودلو سره چې په راس کې ډاکټر سعیدي دی او بل موږ سره آصف خان، ډاکټر صاحب آصف خان دی، په سروې کوي یا هر هغه شی چې د انجینري مروج سیسټمونه دي هغه ټول په AI او په سروېګانو کېږي. د هغه سیسټم په لار لرو چې هغه هم انجینر صاحب په راس کې دی او هغه به هم مخته بیایي. بل د کانکور امادګي شته، خطاطي شته، هنر شته او د هغه ترڅنګ رسامي شته، د خاص مضامین اساساتو دا ټول شته. نو موږ د یو قوي ټیم په درلودلو سره کوشش کوو چې لا هم په دې برخه کې ډېر کار وکړو او یوازینۍ هیله مو دا ده چې دلته موږ معیار هم په دې ټاکلی دی چې معیاري تعلیم خلکو ته وړاندې کړو. موږ هدف کمیت نه دی، صرف هدف او تر ټولو ډېر هدف چې د ډېره وخت څخه زه پکښې په دې ساحه کې جوړکې مکتب او مدرسې سمې کړې خپلې آیندې، ورکړې ماشوم په شبس کې خوندې د علم سلسلې. د کابل له یوه سفارت څخه راتلم او بیا دا د دې غونډې ته حاضر شوم. خو ما چې دا د دې غونډې پروګرام او د دې غونډې د برخوالو هغه ولولې ولیدلې، نو چې رښتیا سي د هغو دپاره زه هغسې بشپړه امادګي ما نه درلوده او نه لرم. خو بیا هم د
علم دپاره د پوهې دپاره د رڼا دپاره چې یوه شمع لګېږي دا چې په یو دومره شانداره عظمت باندې دا افتتاح کېږي معلوم دا ده چې دا غونډه او یا دغه کمپلیکس چې اوس تاسې افتتاح کوئ د دې څخه به ډېره مثمره نتیجه په لاس راځي. بل لب بیضا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. دونه لوی پروګرام چې دلته تاسې د دغه وطن د بچیانو دپاره ترتیب کړی دی او د هغه دپاره آمادګۍ لري، نو دا خو هغونه ښکلاوې دي چې دا ټوله ښکلاوې که سره راجمع کړې د علم ښکلاوې. When his companion Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu felt a fear during difficult time, the Prophet Muhammad, peace be upon him, comforted him and gave him hope and confidence. Through his example, we learned that a good friend is loyal, caring, and trustworthy. We learn to help others, forgive others, and treat people with kindness. So, today, as we inaugurate this school, let us promise to follow these beautiful values. Let our classroom be filled with respect, mercy, and friendship. May we learn not just knowledge, but also good character. Thank you. چین درد لرین عشق د ښکلو سترګو دا بې فیضه مرتبه د نر ښځیانو فیضاني په درې چړې زړه درې کترې کړ ځینې سره سول کربلا د حسینیانو چې د ښکلو څه مخاړی اصلي نه یې ته چې د ښکلو څه مخاړی اصلي نه یې ځان رښتیا ووایه زما خو به کافي نه یې ته چې د ښکلو څه مخاړی اصلي نه یې دروازوان د جنت ټینګ ټینګ تلاشي کړم ویل دروازوان د جنت ټینګ ټینګ تلاشي کړم ویل دروازوان د جنت ټینګ ټینګ تلاشي کړم ویل یا ته پښتون نه یې او یا خو جنتي نه یې یا ته پښتون نه یې او یا خو جنتي نه یې ځان رښتیا ووایه زما خو به کافي نه یې ته چې د ښکلو څه مخاړی اصلي نه یې زړګی یې څه وسول خواري خو دې لا نورې پاته زړګی یې څه وسول خواري خو دې لا نورې پاته زړګی یې څه وسول خواري خو دې لا نورې پاته ته اوس ویار ته ورهي را رهي نه یې هی ته اوس ویار ته ورهي را رهي نه یې ځان رښتیا ووایه زما خو به کافي نه یې ته چې د ښکلو څه مخاړی اصلي نه یې د یار د حسن لمر ته پروت لکه یخی همت
د یار د حسن ماته پروت لکه یخی همت د یار د حسن ماته پروت لکه یخی همت ځان ته دې پام نسته سړی نیمایي نه هی ځان ته دې پام نسته سړی نیمایي نه ځان رښتیا ووایه زما خوب کافي نه یې ته چې د ښکلو څه مخاړه یې اصلي نه یې ته چې د ښکلو څه مخاړه یې اصلي نه یې د ستر څښتن په سپېڅلي نامه د دې پرتمینې غونډې معززو مشرانو درنو استادانو او د نور علمي کمپلیکس مشرتابه او ګرانو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ټول ستړي مسئ او مازدیګر مو نیکمرغه زه خو تر هر څه وړاندې د دې علمي کور د جوړېدو او پرانیستنې مبارکي د زړه له کومې ټولو ته وایم د دې غونډې په ابتدا کې او د بلنلیک په رارسېدو د کمپلیکس کلمې زه څه ودې ته متوجه کړم چې د دې نوم انتخاب څنګه سوی دی مګر کله چې دلته راغلم او پر دې بینر باندې چې کوم تفصیل لیکلی دی او نوري صاحبې هم د هغه وضاحت ورکړي نو اوس په دې متیقن شوم چې دا واقعا یو کمپلیکس دی چې له وړکتونه بیا تر لوړو زده کړو پورې دا ټول امکانات د دې مهیا او میسر دي دا خو اوس ټولو زړه ته اچولې ده چې بې علمه ژوندون ګران دی که غواړو ژوند وکړو دا حتمي ده چې د علم لمنه به ټینګوو او نیسو به او بې علمه نور ژوندون نه کېږي او دا د خوشحالۍ ځای دی چې دغسې متعدد علمي مراکز جوړیږي زما هیله به د دغه ټولو علمي مراکزو څخه دا وي چې څنګه کېدای سي په کندهار کې ټول علمي مراکز ټول تعلیمي مراکز پر یوه نغري سره راټول سي او دا خپل تجارب سره شریک کړای سي قسم دا خبره ماته ډېره ګرانه ایسي چې په پښتني ماحول کې دی موږ پر یوه نغري راټول سو خو دعاوې به کوو هیلې به ابرازوو خدای مهربانه دی د دې به ګټه څه وي هغه ښې تجربې او هغه ترخې تجربې چې نورو علمي مراکزو مؤسس حاجي صاحب او همدارنګه زموږ د د پروګرام ټولو ګډونوالو حیات الله خان زموږ د وخت استاد دی همدارنګه د نور علمي کمپلیکس مؤسس محترم نوري صاحب او د ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي چې ټوله به جوړ روغ او خوشحاله بایست دا چې د لمانځه وخت را نږدې دی او وخت کم دی نو زه به داسې په لنډو ټکو کې تاسو ته
هغه خدمات چې موږ په پروګرام کې لرو تاسو ته وړاندې کوم. په کندهار کې یو باب روغتون چې د نصرت بشیر معالجوي روغتون په نوم باندې پرانیستل شوی دی او تازه یې په فعالیت پیل کړی دی. نو تر هر څه د مخه یې د کندهار ښار د خلکو دپاره یوازینی
بیا هم قدرمنو لیدونکو ستړي مه سئ ډېره زیاته مننه چې د دم ګړی پورې زموږ سره مله پاته سواست پروګرام دا د خلاصوه دی بغل ته مې ښاغلي پټان صاحب او دا بل بغل ته مې ښاغلی فیصل صاحب ولاړ د دوی سره به هم لنډکي خبرې وکړو قدرمنو لیدونکو بیا که نور مشران په لاس راغله د هغو سره به هم خبرې وکړو که نه راله خوا دې بره پروګرام خلاصېږي ما سره کوي که د پټان صاحب بالا چارې تاسو سلا سره وکړئ ته که زه خبر تاسو وکړه زه د تا مشر یم په کلو کې زه تقریبا د 90 کال خو مشر تو کشه د دنیا دود غواړي زما نوبت یې راځه ماشاءالله خو ماشاءالله زما نوبت دی ښه راځه اول عدد لیدونکو ته د دې پروګرام په باب یو ښاغه نظر وړاندې کړه او همداشان ګروپانو میده مړه کېږي ژر ژر کوه نو خلاصېږي نو هغه د عجبه ښه خوند سره کوي رښتیا هم نن مو ګروپان مړه سوله مهرباني لږ معلومېږي دغسې غونډې د لا ډېرې سي او دغسې تعلیمي ځایونو ته ورتګ ډېر مهم دی هلته لیدل او کتل د مشرانو سره ډېر مهم دي نو موږ خپله په تعلیم باندې ډېر خوشحاله کېږو لومړی زه بیا وروسته ټوله که څه هم زما سره تعلیم نیمګړی پاته سو خپل اولادونه مې د اوس څخه مکتب یا تعلیم ته مخه کړي دي ماشاءالله خدای دې روغ لره ښاغلي پټان ډېره زیاته مننه ښاغلي فیصل صاحب ته د سر زر غوړ ورکړم ځان اجمل ښاغلي فیصل صاحب ډېره زیاته مننه مهرباني د غونډې په باب او همداشان د نور کمپلیکس په باب یو څه لیدونکو ته ډېره مننه ژوندی اوسئ ستاسو لیدونکو ته او دا مایک فلور لک چې دغه تاسې ښه زه د مایک سره نه لیدونکو ته مو سلامونه وړاندې کوم تا ته سلامونه غونډه ماشاءالله ډېره ښایسته غونډه وه داسې تعلیمي ځایونه چې ډېرېږي او د دې کمپلیکس ځانګړتیاوې چې ما واورېدلې او د دې کمپلیکس کم خدمات یې درلودل واقعا دا موږ ورته ضرورت درلودی او د دې شي ضرورت شته یوازې پر دې باندې بسنه نه کوي چې وویل سي فقط په عملي ډول چې دغه اجرات اوس ډېر به ښه وي خو ماشاءالله غونډه هم ښه وه مشران خلک راغلي وو هغو ستاینه وسوله او باید د داسې کسانو ستاینه وسي تر څو د کش راتلونکي نسل د کشران چې کوم دي د دوی په هغه خدماتو باندې دوی چې کوم کارونه کوي د پښتو ژبې دپاره داسې د تعلیم په برخه کې نو وستایل سي او هغو ته مو وپېژندل سي چې دا کسان زموږ د تعلیم دپاره ډېره هڅه کړې وه د تعلیم په برخه کې باید د نور هم کار وکړي تر څو راتلونکی نسل مو هم د تعلیم څخه برخمن سي او افغانستان ډېر تعلیم ته اړتیا لري او داسې کمپلیکسونو ته داسې ځایونو ته ډېره اړتیا لري چې په فوق‌العاده او په صحیح توګه ورته وویل شي ډېره زیاته مننه ښاغلی فیصل صاحب ژوندی اوسئ محترم کور مو آباد الله مو ژوندي لري لیدونکو بیا هم که چیرې نورو ملګرو سره مخ شولو یا راسره نه ولاړله د دې سبب خبرې وکړو